بیګا په خوب کې یو ناشنا غوندې طرف ته لاړم، د کور او کلي نه خطا غوندې طرف ته لاړم. نه آبادي وه نه په لاره کې انسان ښکارېدو، خوشي خوشتیا و لاندې ځمکه بر اسمان ښکارېدو. چرته په ویښه په دې لاره باندې نه وم تلی، ځکه حیران او پریشان وم روان وم غلی. په ورکه لار د ورکې لارې مسافر وم زه، چرته روان وم د منزل نه ناخبر وم زه. دا لار وتلې نیغ په نیغه د ځنګل په طرف، په ځان شوم پوهه چې روان وم د اجل په طرف. چې ورنږدې شوم نو ځنګلو ځناورو پکې، سو کمزوري څه د شکله زورورو پکې. ما ویل کې ورته ما اوس مې خلاصېده نشته دی، د ځناورو د ځنګل نه تښتېده نشته دی. چې مې کاته په دې کې خواله مې لومبړه راغله، ورپسې شاته را روانه هم ګیدړه راغله. په دوی پسې یوه شادو هم را په منډه شوله، رانه چاپېره ځناور شو جوړه غونډه شوله. یو عجیبه غوندې حالت او کیفیت کې ګیروم، اکپ اکپ منځ د ویرې او حیرت کې ګیروم. په دې خبره مې لا نوره حیراني شوه سیوا، چې پوهېده مزید دوی او دوی زما په وینا. دوی زازو بوتله ځنګل کې ازمري باچاله، زمري ویل دا څوک راغلی دی زمونږ خواله. لومبلې زر د ازمري قدم بوسي وکړله، بیا یې د ده سره زما پیژنګلي وکړله. په دې سلوک زمان ورو ورو ویره ختمه شوله، زناور هم رو رو خواره شو ګڼه ختمه شوله. اخر کې ما او ازمری یو غار ته غلي لاړو، رو رو خبرو کې یو بل سره ډېر لرې لاړو. ما ویل دلته د ځنګل د عجیبه قانون دی، د چا په لاس کې چې دی زور نو د هغه قانون دی. دلته خبره د مظلوم زناور نه چلیږي، د چا په لاس کې چې طاقت دی د هغه چلیږي. تاسو کمزوري زناور تاسې اوبه خړوئ، کم چې کمزوری په تاسو کې هغه خړلوئ. کله چې ما ټولې خبرې خپه نه راوکړې، ده راته هم خپلې خبرې بې خطره وکړې. راته ویلې موږ که ماتې او مرګونه کوو، موږ زناور یو، موږ که دا رنګې کارونه کوو. موږ که کارونه کوو ټول د حیواني کارونه، خو د انسان کارونه نه دي انساني کارونه. موږ زناور یو د عقل او شعور نه خالي، یو د آیین او د قانون او د دستور نه خالي. سره د عقل تاسو کوم قسم کارونه کوئ، موږ کړو ډېر که موږ نه تاسو ډېر مرګونه کوئ. ستاسو د بم په دماکه کې څومره مړی کېږي، ستاسو د ډرون یوه حمله کې څومره مړی کېږي. موږ ظالمان یو، خو موږ ستاسو شان ظلمونه نه کوو. موږ زناور یو، د انسان غوندې خویونه نه کوو. تاسو په یو بل باندې کلي او ښارونه اوسو، تاسو خو کاڼي ونې بوټي او باغونه اوسو. تاسو هم خپل هم ورسره پردي کورونه اوسو، ستاسو بمانو دماکو خو ځنګلونه اوسو. ستاسو بارودو خو سیندونه دریابونه اوسو، هم په ژوندینو هم په مړونو ملاشونه اوسو. ستاسو د لاسه خو زمونږ هم کورونه وران شو، ستاسو ښارونه او زمونږ ځنګلونه وران شو. ستاسو د ظلم او فساد نه درندې یریږي، ستاسو د جبر او وحشت نه زمونږ خپې رپېږي. ځکه نن تا ته موږ ټول لاس په نامه وولاړ، ستا نه په ویره کې و موږ هسې نه وولاړ. ستاسو ساینسونو ایجادونو تباهي خوره کړه، ستاسو د یو بل نفرتونو تباهي خوره کړه. ستاسو د کوم قانون تر مخې دا مرګونه کیږي، وایه په ښار که په ځنګل کې دا ظلمونه کیږي. چا په دنیا کې د مرګونو ابتدا وکړله، دا د حابیل او د قابل دا ربړه چا وکړله. ستاسو د دې انسانیت نه هی توبه ده زمونږ، ستاسو د شرف او شرافت نه هی توبه ده زمونږ. ستاسو قانون ښه دی، اوس وایه که زمونږ ښه دی. اوس راته ووایه انسان زمونږ نه څنګه ښه دی. که زلزلې او توپانونه سیلابونه راځي، ستاسو د وجې نه په موږ عذابونه راځي. ستاسو نه دین شته دی، نه خدای او نه رسول پیژنئ، نه ضابطه او نه قاعده او نه اصول پیژنئ. راته لګیا و مسلسل زه ورته غلی وم، د ازمري په دې خبرو سوچ کې تلی وم، د ازمري په دې خبره رسېدلی وم که انسان خو د حیوان نه غورځېدلی وم. چې رپېدو شومه د شرمه په ګړګوزو شومه، د ښار د خولې نه را روان شوم په خړپوسو شومه. دی رانه مخکې شو، زما یې لارښودنه وکړه، بیا په راتلو کې په ما دا پاسلونه وکړه. چېرته انسان په مخ کې ونه کړي زما خبرې، په انسانانو باندې ښې نه لګي دا خبرې. شیرجانه بیا چېرته د لارې خطایې ونه کړې، او ځنګل ته رانه شي او بیا چېرته غلطي ونه کړې. ډېره